کلات ښار ته 5 کیلومترۍ کې د تورې بند لویه پروژه چې د اسلامي امارت بودیجه باندې رغول کیږي 15 سلنه چارې بشپړې شوې او نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د زابل د ترنک سیندیزې حوزې رئیس وایي د تورې بند چارې په معیاري توګه سره روانې او تمه ده چې ډیر ژر به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د تورې بند مخکې د 1 میلیون افغانۍ په قرارداد ورکول شوی و چې لږ ما بعد بیا څه ډیزاین تغییر شو او څه یې په قاعده نه راغلي نو اوس 130 میلیون افغانیو ته د دې بودیجه لوړه شوې ده. د اوبو د ذخیره کولو ظرفیت یې 2.9 میلیون متر مکعب ده چې په هغه کې د بند ارتقا 25 متره ده او طول یې 15 متره ده. عرض د بند چې ده هغه په ابتدا کې په تهداب کې 30 متره و چې په اخر نهایي هلته کله تکمیلېږي 15 متره به پاتې کېږي او د دې تر څنګ 600 هکټاره مځکه خړوبوي. د زابل یو شمېر اوسېدونکي او د تورې بند کروندګر وایي د تورې بند لپاره زیاتې هیلې لري ځکه نو یې له کلونو پاتې شاړې ځمکې ابادې کړي او باغونه یې ورباندې ایښي دي. دونه ورته خوشحاله یو لکه د روژې او اختر ته سړی خوشحاله وي دونه خو دا تر هغه لا ډېر خوشحاله وي. دا 50 کاله مې دا 80 کاله مې لیدلې ولاکوي اوس دا بند جوړېږي سرای مې ورته جوړ کړي مځکه باندې مې نیالام ورته کښېښوو ته ورشه ابادي یې کومه د دا مځکې ابادي کومه یو زه نه یم زر کسه دي دا چې دا کلي ته وګورئ دا ټوله اوس نوي راوشوه شوي دي دا بند سره. دونه هیله ورته لرو دې بند ته موږ دونه د اسلامي امارت په راتګ سره دونه ورته خوشحاله یو و دې بند ته موږ دونه خوشحاله یو چې موږ وایو که دا بند وتړل شي انشاءالله موږ به د ځمکو حاصلات ټول پر ځای شي. اوس ډېر ځینې ناکام وو په دې باندې چې موږ دا اوبه کمزورې شوې برمې مو په وچېدو رالې نو د دې بند ته ډېر خوشبینه موږ په دې چې انشاءالله موږ به د دې بند په جوړېدو سره به زموږ برمې ټولې اوبه وکړي. د تورې بند د 130 میلیون افغانیو پر ارزښت د اسلامي امارت په بودیجه باندې د ملي پراختیا شرکت له لوري جوړیږي چې 2.9 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کړي.